و یو سړی به د قیامت په ورځ د ټولو خلکو په مخ کې راوستی شي او یو کم سل رجسټرې به الله کوله وکړي یو کم سل رجسټرې مثل مد البصر یعنی کم ځای پورې چې نظر ځي د ده رجسټرې به ښکاري نو الله به ورته وایي وایي د دې نه انکار کې دا نه مني أتنكر من هذا شيئا لدين إنكارك أظلمك كتبتي الحافظون زمان ملائكو تاسر ظلم كده أغبوين يا الله الظلم إنا كده الله بوتوي أفلك عذر سعوذر دسرشتي وزاحت تبار بيانك أغبوي لا يا ربي إيش عذر ما سرمشتي دغه مخامخ چې دغه عمل دی او دا عمل نامې دی بیا ورته الله وایي صبر ان لك عندنا حسنه ستا زموږ سره یو نیکي ده فانه لا ظلم عليك اليوم نن په تا باندې هېڅ ظلم نه کېږي هر څه به تللی کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بطاقه به راویستی شي یو کارډ پاگی کبری کلیشوی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسول داو بکری کلیشوی توحید دا کلمه نو اللہ بوتوی راش حاضر شدی وزن تا فیقول احضر وزنک ادیزن اگوی دلیل نیسی گورا وزن تا حاضر شد فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة دا یو کم سل رجسٹر دا په یو چابړي کې کېښودی شي او دا یو کارډ چې په هغې باندې توحید کلمه ده دا په دې بل چابړي کې پرته وي ښه دین را ثابته شو چې تللی کېږي به څه شي صحیفې عملنامې بیا دې ته ګوره دا ډېره د خوشحالۍ خبره فطاشت السجلات وثقلت البطاقه رجسټرې به لاړې شي بره به ورسي او هغه بطاقه چې توحید کلمه به کې پرته ده هغه به کته پرته وي بیا به الله وایي زما دا بنده بوځئ جنت ځکه چې عقیده د توحید وه